بیا د تورمخې پارېدلې قسم چې مقابل ته مو دیوال جوړوي مشره ورځه ورسره بحث کوه سبا به تا ته لوی جنجال جوړوي سبا به ستا ګریوان نه نیسي خلک چې مشره دا د سعادت وکړلو چې شي تورمخې آبادۍ ته تیار په کوم قانون د قضاوت وکړلو د پاکستان ځینې دوبۍ جوړ شو مشره ته کله پرې پوهېږې نو تورمخې موږ نه پاسپورتونه غواړي په هر بندر کې سوغاتونه غواړي هم مو چیړي هم رد و بد وایي چلو پټان غلط وایي زمونږ وس ورسره کله رسي چې کارنامې خپل د دولت وایي مشره له تا نه تقاضا لرو موږ چې زوړ وطن نه ګلستان جوړ کا او دا درته نه وایو حتمي او ضرور چې یې په سیر د پاکستان جوړ کا او بیا د افغان وینه په جوش راغله ولاکه نور نو حوصله وکوي د احمدشاه بابا تاریخ یې ولوس زړې غواړي پې حمله وکوي خو یې ضمیر دا اجازت نه کوي چې ګاونډي هېواد ټوټې شي او څو به یې موږ په غنیمت کې راوړو پرېږدئ چې نسل مو خورې ورې شي د سپیانو ښکار او د بمبار لاندې شو وژنې موږ ډلې هېڅ مو شمار نه کوي بیا د شرابو ډک جامونه اړئ له چا نه عار له چا نه ډار نه کوي دا ځلې رایه چاته نه ورکوو زموږ زړګی په چا اعتبار نه کوي موږ د میالي بابا سکه مسیان یو نور نو اصحاب زمونږ کار نه کوي د بل کروز دوی په هوا نه مني خو انسانان په سر د ځمکه وژني له دوی غیر له دوی یې زور اخیستی دوی افغانان غریبان ځکه وژني دا سپوږمکۍ د شي د ستورو خوراک چې د دوی ظلم او ستم نه ګوري څنګه تېرېږي پاټکونو نه پټ ولې ریموټ کنټرول بم نه ګوري له دفاترو ځینې هله خیانتکار لرې کا له دفاترو ځینې هله خیانتکار لرې کا د بوجیګانو نه چاپېر شیمه خاردار لرې کا وګورم بیا چې ګاونډي هېواد د سر وخوځئ د سراپي له صندوقونو نه کلدار لرې کا په وکلن دوره کې دومره جنجالونه نه وو جوړ کړي ځان ته یې د خاورو دیوالونه نه وو خو ستا بچي چې نن د خاورو دیوالونه جوړ کړ خپل ولس ته یې په زوره جنجالونه جوړ کړ قلم د وخت له لاسه وخوځوه خپله قاضي شه پرې قضا وکوه دا درته ښه ده چې زما ومنې زموږ له خاورې استعفا وکوه غلیمه دا خبره یاد کې ساته وخت